مساویانه برخورد صورت بگیره. د کورنیو چارو وزارت د منابع بشري ریاست په روان کال کې ګڼ شمېر اداري کارکوونکو ته د ظرفیت لوړونې پروګرامونه په لار اچولي دي. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په 2 ربو کې 300 کسانو ته د ظرفیت لوړولو په تړاو 3 ورځني ورکشاپونه ورکړي دي. د منابع بشري ریاست د مسؤلیتونو یو مسؤلیت دی چې هغې دپاره مستقل امریت دی، ارتقای ظرفیت. موږ ته پلان راکول کېږي د وزارت لخوا. د 1402 کال لپاره موږ ته پلان دا راکړل شوی چې موږ 600 ملکي مامورینو ته د ارتقای ظرفیت سیمینارونه دایر کړو. نو دویمه ربع شروع ده، په دې کې د پلان موافق موږ تقریبا 300 کسانو ته دلته زموږ په ریاست کې د ارتقای ظرفیت سیمینارونه دایر کړي. او د دې نه علاوه ارجابۍ ریاست دپاره د هغوی پوښتنه هلته هغوی ته پلانونه دایر کړي. او دلته موږ د پلان موافق 300 کسانو ته د سیمینارونه دایر کړي چې دویمه ربع شروع ده. د منابع بشري ریاست د کورنیو چارو وزارت د پلان په اساس او یاد وزارت د ادارو په غوښتنه د ظرفیت لوړولو ورکشاپونه جوړوي چې د ادارې مدیریت ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې ورکشاپونه د کورنیو چارو وزارت د بیلابیلو ادارو کارکوونکو ته ورکول شوي دي. نو په دې کې مهمه خبره هغه د ادارې چې کومه غوښتنه وي، موږ سره لکه شپږو معاینتونو ته د سیمینارونه ورکوو چې کوم ملکي خدمات دي، د هغوی چې په کومه کچه ضرورت وي هغه د هغوی غوښتنې موافق، لکه اداره او مدیریت، رهبریت او دغه مراسلات چې کوم د استعلام پیشنهاد په دغه سلسله کې د ادارې چې څنګه غوښتنې دغه موافق موږ هغوی ته سیمینارونه دایروو. د منابع بشري ریاست هڅې کوي چې د ظرفیت لوړولو ورکشاپونه له 3 ورځو څخه 10 ورځنیو ورکشاپونو ته لوړ کړي، ترڅو د اداري برخې کارکوونکي نوره هم وړتیا لوړه شي. موږ غواړو چې په دې کې یو نوښت وکړو، لکه 3 ورځه سیمینارونه دغه کړو، 10 ورځه ته کړو. لکه په 13 ورځو کې د ټولو ولایتونو دغه راغوښتل شوي خدمات ملکي دخوا زموږ په همکارۍ باندې 10 ورځه سیمینار ته هغې وشو. د هغې نه مخکې سیمینارونه شوي چې ټوپې خدمات ملکي کې 10 ورځه. نو څنګه چې موږ ته پلان راکول کېږي، زموږ غوښتنه هم دا ده چې وخت ډېر وي چې ډېر څه پکې زده شي. د ظرفیت لوړولو یو تن ښوونکی وایي دا ډول سیمینارونه د اداري کارکوونکو لپاره مهم دي او په اداري برخو کې لا زیات معلومات ترلاسه کولی شي. مکتوب چی است؟ مکتوب ها به چند نوع است و چگونه در مکتوب ها اصول اداری باید مراعات شود و ما کدام اصول اداری را باید در مکتوب ها در نظر داشته باشیم و همچنان یک شکل از یا فرمتی از مکتوب ها بیان شد که باید در مکتوب ها کدام بخش ها در نظر گرفته شود، قسمت سرعنوانش، قسمت متنش، قسمت آخری و پایانیش، ای که استعلام چی است و پیشنهاد چی است و کارمندا چگونه میتونن با استفاده از مکتوب ها، استعلام و پیشنهادات کارهای اداری را به شکل خوبتر و بهتر پیش ببرن. در رابطه به می موضوعات در این سمینار بالایش بحث صورت گرفت و این میتونه که بسیار به کارمندا موثر و مفید باشه. بلخوا د سیمینار ګډونوال خوښ دي چې په اداري او نورو برخو کې 3 ورځني ورکشاپونه ترلاسه کوي، خو غوښتنه کوي دا ډول ورکشاپونه دې له 3 ورځو څخه یوې اونۍ ته وغځول شي. بدون شک در این 3 روز که ما همین برنامه آموزشی را فرا گرفتیم، در موضوعات مختلف بحث شد که از مدیریت شروع تا تعریف مدیریت بود و مثال هایی که در این رابطه داده شد. این بسیار مهم و ارزنده است. یک کارمند مسیرش مشخص میکنه که یک کارمند چطور از رأس تا قاعده اما وظایف، صلاحیت و مسئولیت های خود از یک طرف بدانه و از یک طرف دیگه سلسله مراتبی که در اداری حاکم است باید اون سلسله مراتب رعایت بکنه که بدون شک هم قبلا یادآوری کردم هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ عملی میتونه یک کارمند درست به موفقیتش که رای را که دنبال میکنه نزدیک بسازه. مونږ کارمندانو لپاره چې مونږ تازه یو ډیره ګټه کوي دا ورکشاپونه او د مونږ غوښتنه دا ده چې 3 ورځې دغه ورکشاپونه چې مونږ ته دایریږي دا باید یوه هفته الا 10 ورځې 15 ورځې سي تر څو مونږ ډیر په
هغه اداراتو کې څه مهم موضوعات دي په هغو باندې مونږ ډېر پوه سو او دا د مونږ لپاره زښته ډېره فایده لري ګټه لري مونږ خپله نه ویو. د کورنیو چارو وزارت د منابع بشري ریاست د اسلامي امارت په راتګ سره هر کال 600 کسانو ته د ظرفیت لوړولو په برخه کې سیمینارونه ورکړي دي.